بسم الله الرحمن الرحیم. راځو نن موږ تاسو د ایکسل پروګرام د فارمولاز په مینو باندې بحث کوو. تیرو درسونو کې موږ تاسو د پیج لی اوټ مینیو ټوله خلاصه کړه. نن موږ تاسو د فارمولاز په مینو باندې شروع کوو. لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ فارمولاز مینو چې دا د ایکسل د پروګرام یو مهمه برخه تشکیلوي. سمه ده، ځکه موږ تاسو په خپلو یعنی یا کاروبار او دفترونو کې ډیره زیاته کاروو. صحیح ده، موږ ویلی شو چې فارمولاز مینو چې ده د ایکسل د پروګرام له مهمو مینوګانو څخه ده، او تاسو څخه هم دا هیله کوو چې په دې باندې پوره ځان پوه کړئ. ځکه که په دې باندې پوه نه شئ له فارمولاز مینو باندې او د فنکشنو باندې ځان پوه نه کړئ، یعنی تاسو په لکه ایکسل باندې بیخي نه پوهیږئ. صحیح ده، نو تاسو دا هیله کوم چې دې باندې پوره کار وکړئ او ځان پرې ښه پوه کړئ. سمه ده، راځو دې نه مخکې موږ تاسو وایو چې موږ تاسو په ایکسل کې بیا دوه لرو. ښه، یو چې دا په خپله فرمولا ده، صحیح ده، او بل بیا فنکشن ده. د دوی دواړو ترمنځ اوس فرق چې ده، د فرمولا او فنکشن ترمنځ فرق چې ده. فرمولا چې ده هغه په لکه د ایکسل پروګرام کې موجود نه دی، هغه موږ خپله ورکوو. فرمولا چې کوم ده هغه یعنی هلته په لکه د ایکسل کې چې دی موجود نه دی، هغه موږ په خپله جوړوو او چې ته ورکوو لکه د ایکسل ته ورکوو. صحیح ده، ولې فنکشن بیا په لکه د ایکسل پروګرام کې هغه خپل تیارې موجودې دي، تیارې چې دي سیف شوي دي، هغه تیارې جوړې شوي دي. ښه، څه رقم ګورئ، زه غواړم دا دواړه سیلونه په خپل منځ کې چې کوم سره جمع کړم. دلته راځم فرضاً لیکم ایکول دا سیل بی یو جمع صحیح ده سی یو، داسې انټر پریس کوم. صحیح ده، اوس که دلته راسم یو عدد چې کوم هغه سیف کوم، فرضاً لیکم ورته لکه اویا جمع شل، نو څو بشي ده 90 بشي، او حاصل به دلته راسي که نه. یعنې دا ګورو دلته څه شی کوم فرمول یا کوم یوې ریاضیکي بڼه دلته موجوده نه وه، دا خپله موږ دلته ورکړه. سمه ده، اوس راځو فنکشن نه هدف چې دی. فنکشن داسې ده چې هغه بیا تیار دلته په لکه د ایکسل کې چې دي موجود دي. څه رقم ګوره، زه غواړم دا دواړه سیلونه اوس په خپل منځ کې چې کومه جمع کومه. صحیح ده، فرضاً راځم چې کاروم دا واري فنکشن کاروم، نو لیکم ایکول سم. ګوره دلته چې کله سم زه لیکم، ګوره دلته ماته مختلف قسمه فنکشن راوځي، سم سمیف ټول ماته راوځي. صحیح، زه فرضاً سم کاروم خالي، نو چې به شروع کوم تاسو شفت 9 باندې به قوس شروع کوو. په دې باندې بیا ټول بحث کوو، سم فنکشنو باندې ټول فنکشن وایو، خو تاسو ته زه د دې دواړو ترمنځ تفاوت چې کومه روښانه کوم. سمه ده، سم باندې کله ما چې سم فنکشن هلته کار کړه، نو ماته وایي هغه ورکه نمبر 1 عدد ورکه دویم دا سیل دی وي او جمع. صحیح ده، بیا وایي نمبر 2 ورکه دویم دا سیل دی، او قوس باندې شیفت 0 سره انټر باندې پریس کوو. صحیح ده، انټر باندې پریس اوس دلته راځم فرضاً لیکم 13 جمع فرضاً 50. ګوره جمع حاصل به دلته راسي. صحیح ده، یعنې دواړه ګوره یو شی دي، خو دا موږ فرمولا کار کړه او دا مو فنکشن کار کړه. صحیح ده، تاسو د خدای کې چې د دې دواړو ترمنځ په تفاوت باندې پوه شوي یاستئ. سمه ده، راځو فرمولاز مینو ته اوس، یعنې دې نه مخکې تاسو ته ما د فنکشن او فرمولا سره تاسو شي کړئ بلد کړئ. په فرمولا مینو کې چې لومړی ګروپ د بیا هغه فنکشن لایبرري په نوم باندې ده. دې کې چې بیا لومړی اپشن چې په نوم باندې ده انسرټ فنکشن، دې باندې کلیک کوو. دې باندې چې موږ کله کلیک کړو، موږ ته داسې یو وړوکې غوندې صفحه خلاصېږي. صحیح ده، دلته چې تاسو دا وینئ، دا بریک یا دا هغه چې تاسو وینئ که نه، دا کوم هغه چې بکس چې ده که نه، دې کې تاسو کولی شئ یوه فرمولا هغه څه کوئ سرچ کوئ، په شرط دې چې هلته راسي تاسو چې باندې کلیک کوئ آل باندې کلیک کوئ. صحیح ده، ګوره دا فرمولا دلته ډېرې زیاتې موجودې دي. ښه، زه دا اوس دلته لکه د هر یو پسې ګرځم، نو دا ډېر وخت نیسي، نو تاسو ته وایي چې تاسو ته موږ دلته یو سرچ منیو درکړې ده. سرچ مې درکړې ده، ډایرکټ فرضاً غواړم د ډیټ فنکشن شی کومه سرچ کومه، ډیټ ولیکه ورته او گو باندې کلیک کړه. تاسو وینئ چې موږ ته د ډیټ فنکشن شی شو راووته. صحیح ده، فرضاً زه لیکم د سم فنکشن لیکم، دا سم. ګوره سم مې فقط دلته چې ټایپ کړو او گو باندې کلیک کړو، چې هر قسمه فرمولې دلته کومې چې موجودې دي تاسو هغه وغواړئ سرچ کړئ، نو تاسو ته راوځي. فرضاً زه غواړم یو بله فنکشن ته چې کوم فرضاً د ماکسیمم په نوم باندې کوم چې فنکشن ده، گو باندې کلیک کوم، تاسو وینئ چې هغه موږ ته راوځي. یعنی هر یوه چې تاسو وغواړئ هغه دلته موږ ته چې شی کېږي سرچ مینو کې، که چېرې موږ سرچ کړو دلته موږ تاسو ته راباسي. سمه ده، دلته موږ ولې دا کلیک لکه آل باندې ولې کلیک چې موږ ټولې فنکشن چې کړې انتخاب کړې. دا نور چې کوم لکه اپشنونه دي، یعنې
فاینانشل دا ډیټ اینډ ټایم دا کنه د نور چې کوم دي دا ته دلته بیا موجود تاسو وینئ ګوره فاینانشل ډیټ اینډ ټایم یا ټیکس چې کوم دا کنه نو دا دلته موږ ته یعنی باکس په شکل باندې راوړي دي کټګوري ځان ته چې تر څو په ترتیب باندې وي ښه او دلته هم داسې راخشتي دي صحیح ده خوښه مو تاسو دې ځای نه راوړئ که دلته ګوره دلته وینئ یا د ټیکس په نوم ګوره دا ګوره دلته موجوده ده یا کوم د فردن چې په نوم ده د کوم چې هغه ده لکه فردن بل تاسو ته وښیم لکه دا کنه لوجیکل دلته هم موجوده ده صحیح ده یعنی ټول دلته یې راخشتي دي او دلته د باکس په د شکل باندې مونږ ته راخشتي دي چې تر څو مونږ تاسو نه چینی چې هغه بې نظمه نه شي صحیح ده اوس تاسو ته یو کاروم فردن ادم تاسو دلته د سم کاروم د سم فنکشن باندې کار کوو صحیح ده سم باندې مې چې ما کله ټایپ کو گو باندې کلیک کوم سم مې دا انتخاب کو اوکے پریس کوم صحیح ده اوکے مې چې کله پریس کوم ما ته دلته څه وایي ورې ته وایي نه زه داسې کوم یوارې د سیل نه بيخي وزما د سیل باندې کلیک کوم بیا راته انسرټ فنکشن ته او دلته د سرچ کوم د سم فنکشن سرچ کوم صحیح ده گو باندې کلیک کوم سم سرچ کو د سم راغی اوکے کوم صحیح ده کله چې زه اوکے کوم ما ته وایي ته کوم سره چې کې هغه جمع کوي دلته خو یو ګوره سی یو اخیستی ده او بل سی 3 اخیستی ده صحیح ده ګوره خو زه ته دا پاکوم پلس پاکوم زه ورته وایم سم کې چې دا یو فردن دغه جمع که سره فردن دا سیل ای څلور ده که نه جمع داسې دلته بله خلک کول چې هر یو کې تاسو کلیک کوئ یو بل بکس موږ ته خلاصېږي صحیح ده جمع دا ورته وایم صحیح ده نو ورته وایم چې همدغه دوه دانې بس دي اوکې باندې کلیک کوم صحیح ده اوکې باندې چې کلیک موږ ته ګوره دلته صفر راغی اوس که دلته هر شي ټایپ کوم شپږ جمع 15 فردن سو 11 دا خو یو ساده طریقه باندې تاسو ته وایم کنه یعنی پاینده کې موږ تاسو د هر یو باندې بحث کوو فقط موږ تاسو هغه بیگنر بحث ده کنه چې فنکشن او فرمولاوي دا ټول موږ او پیژنو دلته چې بل اپشن نسش په نوم باندې دا اټو سم د کې چې کومې فنکشن دي لکه سم شو کاونټ نمبر ماکسیمم مینیمم یا ورته شي دا د ایوریج دا موږ تاسو ټول یو ویلې وي چې تم ویلې هوم مینو کې ویلې وي او دغه دي صحیح ده دا موږ یو تاسو ټول ویلې وي خو بیا هم فرمولاز مینو کې چې دا په دې باندې به موږ تاسو مختلف قسمه لوی پروژې کار کوو صحیح ده چې تر څو دې په کاربورډ باندې یعنی های کوالټي کې موږ پوه شو کنه چې دا موږ سره هم کارو او کاربورډ څه ده نو په دې باندې چې موږ تاسو پورا لوی پروژې کار کوو بیا هم په لکه هم مینو کې چې موږ تاسو کوم ویډیو د دې کوم چې یا درس او د هغې ریکارډ یا ویډیو به تاسو ته د دې ویډیو په ډسکرپشن کې حتما واچوم چې د هغې څخه هم څه وکړئ استفاده وکړئ ولې دې باندې بیا هم موږ تاسو پوره یو څه کارو پروژې کارو سولانې صحیح ده بل اپشن چې په نوم ده ریسنټلی یوزډ دې کې هغه فنکشن راځي چې موږ هغه همدا اوس کار کړی وي لکه مخکې موږ تاسو چې باندې کار وکړو ماکسیمم فنکشن باندې موږ کار وکړو صحیح ده هغه ته په اثر کې راوړی ده یعنې که زه اوس دلته راسم انسرټ فنکشن نه صحیح ده دلته چې باندې یا کار وکړم فرضاً زه دا داسې اشته کوم دلته راځم فرضاً صحیح ده دې سیل کې انسرټ فنکشن راځم فرضاً د سی یا کاروم فرمولا د سم فنکشن کاروم صحیح ده ګو باندې کلیک کوو ورته وایم چې دا سیل صحیح ده ګو باندې موږ ته کلیک اوکې کوو نمبر 1 کې وایم دا سیل او نمبر 2 کې دا سیل صحیح ده او اوکې باندې پریس کوو صحیح ده اوس ګوره دلته که زه یو عدد کوم څلور فرضاً جمع درې اوسو که نه نو دلته که اوس راسلي ګوره ریسنټلی یوز کې موږ تاسو د سم فرموله راوړې وي ځکه موږ تاسو همدا اوس دا کار کړه نو هره فرموله چې تاسو هغه کار کوي دا اوس کار کوي یا هغه لکه ریسنټلی کار کوي که نه نو د دې سر کې بیا لکه همغه فنکشن تاسو ته راوړي صحیح ده بل چې دا فاینانشل اپشن ده دې کې هم هغه مختلفې کومې چې لکه د اقتصادي چې دي فنکشنې دي یا په لکه د اقتصادي پروژې کې هغه موږ کارو هغه دلته راوړي دي صحیح ده ټولو باندې انشاءالله موږ تاسو په ترتیب په هر یوې سره بحث وکړو سمه ده بل چې څه شی په هغه ده لوجیکل یا دته ته چې وای شرطیه ورته وای چې د فنکشن په واسطه موږ کولای شو چې یو سیل چې ورکو شرط ورکو یعنی کوم تاسو لکه مکتب وا کارو شاګردانو یو لیست کارو واکي فرضاً ته پیدا کړي چې اول نمبر او دوم نمبر زه ته ګوره فرضاً دې سیل ته یو شرطیه ورکوم یعنی چې چیرته وته وایم دا سیل نمبر ل 15 او
جګې وي هغه ته فرضاً شین فارمټ ورکړه یا هغه شین رنګ باندې کړه یا سور رنګ باندې کړه، یعنې دې په اساس موږ کولی شو یوه شرطیه ورکړو سیل ته. همدا رقم ټیکس مربوط کوم هغه چې دي فنکشن دې باندې به هم بحث کوو. ډیټ ان ټایم دي صحیح ده چې ټولو باندې به انشاءالله موږ تاسو په ترتیب سره بحث کوو. یعنې دا اوس موږ فقط د دې سره د فنکشنو سره فرمولاو سره یوه اشنایي موږ پیدا کړه چې دا دغه شی ده او دغه وخت کې موږ کاروو. تاسو ته ما داسې یو جدول چې هغه په ترتیب کو نو په اټوسم باندې په دې درس کې بحث کوو نن ورځ او د نورې فنکشن چې دي انشاءالله دې باندې به په راتلونکي درسونو کې همداسې سلسلهوار او په ترتیب سره انشاءالله بحث وکړو. په دې کې چې لومړی فنکشن چې په نوم باندې سم نه هدف یعنې څه شی جمع کول. ګوره فرضاً ما سره د شرکت د کارمندانو داسې یو لیست شی ده موجود ده، سمه ده. په دې لیست کې فرضاً ما سره یو 9 دانې کارمندان دي، د څه شی دي هغه نیمز دي یا نومونه دي، د پوزیشن ده یا بس ده. خو د سره موږ کار نه لرو. فرضاً ما سره د کمال په نوم باندې یو شی ده کارمند ده، هغه مانه 2000 معاش اخلي او 200 شی اخلي اضافه کاري. زه غواړم دا دواړه د شی کومه ټوټل وښیم دلته که نه چې خبره د هغه راغله که نه ټوټل یعنې څه شی هدف ده جمع کول. نو موږ باید د شي استفاده وکړو سم فنکشن نه، صحیح ده. اوس دا سم فنکشن موږ په څو طریقو سره چې کولی شو دلته کارولی شو په څه شي کې ایکسل پروګرام کې. څه رقم راځم تاسو ته لومړۍ طریقه کاروم، صحیح ده. فرضاً زه غواړم دا دواړه شي کوم سره جمع کړم. راځم باید اول د کیبورډ نه شي ولیکو مساوي علامه. ګوره چې په لکه د ایکسل پروګرام کې هر فنکشن چې موږ کارو هغه سر کې شي لري لومړی د مساوي شي لري باید علامه ولري که نه یا ایکول چې ورته وایي، صحیح ده. دا باید سر کې ولري، سمه ده که نه. دې نه بعد لیکم سم، صحیح ده. وبخښئ سمه ده. ګوره دلته ماته په خپله هم راغی، صحیح ده. سم مو چې کله ولیکئ شیفټ 9 سره قوس شروع. قوس مو چې شروع کړه تاسو ته خپله لکه ایکسل یو ډایرکشن درکوي، تاسو ته یوه شی کوي درته رهنمایي کوي. ګوره درته وایي نمبر 1 ورکړه، ورته وایم دا سیل ده، صحیح ده. بیا ورته وایي یو کامه ورکړه، کامه ورکوو، صحیح ده. بیا ورته وایي نمبر 2 دا ورکوم، صحیح ده. بیا ورته وایي کامه نمبر 3 یعنې ما سره دلته بل عدد نشته که نه، زه غواړم همدغه دوه جمع کړم. که دا ډېر عددونه وي نو همداسې کامه ورکوه او هغه ورته معرفي کوه. خو زه وایم تر همدې ځایه پورې کافي ده. نو شیفټ 0 سره قوس بند، شیفټ 0 قوس بند، صحیح ده. څه باندې کلیک کوو انټر. انټر باندې چې کلیک تاسو دا وینئ چې موږ سره دا چې کړه جمع کړه، صحیح ده. جمع یې کړه نو دا څو راغله 2200. ګوره اوس که چېرې زه داسې کوم دا ډېر وخت نیسي زه هغه ورته معرفي کوم لنډه طریقه باندې داسې. ګوره سم بیا ولیکه شیفټ 9 سره قوس شروع. دا دواړه که ځان ورته کوم لکه انتخابوم بیا کامه ورکوم ډېر وخت نیسي که نه، دواړه همداسې یو ځای انتخاب کړه داسې، صحیح ده. دواړو باندې کش کړه داسې که هغه څو دانې سیلونه هم واوسي همداسې تاسو پرې کش کړئ، هغه هلته خپله ځان ته خپله شی کوي معرفي کوي، سمه ده. نو شیفټ 0 سره قوس بند او انټر. تاسو وینئ چې دی موږ ته څه شی کړه جمع کړه، سمه ده. اوس ګوره فرضاً دلته چې نور کارمندان دي د دې معاشونه هم زه جمع کوم، د دې هم جمع کوم، د دې هم جمع کوم. فرضاً ما سره 9 کارمندان دي. دا زه کولی شم چې هر یو ځان ته څه شی کړمه یعنې جمع کړمه، ولې هغه مانه زیات وخت نیسي. فرضاً داسې زه کوم هر یو ته همداسې ځمه سم ورکوم او بیا شیفټ ورکوم، هغه سره قوس شروع کوم، بیا د دواړه ورته معرفي کوم، بیا د چې قوس بندوم بیا انټر کوم. دا خو مانه پوره کافي وخت نیسي، صحیح ده. ولې دې لپاره موږ سره لنډه طریقه موجوده ده. څه رقم یې تاسو راشئ په همدې سیل باندې کلیک کړئ داسې، سمه ده. سیل باندې مو چې کلیک کړئ داسې دلته تاسو یو بړکی غوندې مربع شکل وینئ چې دلته شي وایي فل هندل ورته وایي، صحیح ده. څه رقم تاسو بس همدې باندې چې کله کلیک کړئ ورنږدې ورسئ ګوره هغه ساین بدلیږي، یو مثبت علامه هلته راځي. ګوره چې بیا ترې راوځمه مثبت علامه لیک ډبله شي که نه هغه بولډ شي، صحیح ده. چې دلته لیک زه ورنږدې سمه ګوره هغه بیا نازکه شي. چې کله نازکه شوه نو تاسو همدا داسې چېرې کش کته خواته کش کړئ چې تر کوم ځای پورې تاسو وغواړئ داسې شی کولی شئ راوړلی شئ، صحیح ده. داسې ګوره ټولو واخیسته داسې. اوس تاسو چې په هر یو سیل کې داسې کلیک کوئ دلته موږ تاسو ته په فرمولا بار کې هغه فنکشن ښیي داسې. ګوره داسې ګوره داسې چې هر یو ګوري تاسو په خپله همغه فنکشن دې باندې لکه اپلای شو او په خپل سیلري او شی اضافه کاري په خپل منځ کې جمع کړل، صحیح ده. دا یوه طریقه شوه. بېرته کنټرول زی کوو، صحیح ده. دا شی کو ډیلیټوو. راځو اوس بله طریقه باندې یا دوهمه طریقه باندې سم فنکشن کارو. څه رقم ګورئ راځم دې باندې کلیک کوم اټو سم باندې او ډایرکټ سم فنکشن باندې کلیک کوم. ګوره سم باندې چې ما کله کلیک کړ نو هغه په خپله
لکه دا د ځان د چې کړل انتخاب کړل فقط موږ چې باندې کلیک کوو انټر باندې کلیک کوو او څنګه چې موږ تاسو واکو استفاده کوو فعل هندل نه داسې کته راځو دې ځای پورې تاسو وینئ چې په خپل منځ کې په خپل شی کړل جمع کړل صحیح ده دا طریقه وا اوس د کیبورډ نه یو شارټ کټ باندې کار کوو هغه سره کوم تاسو زه هغه راولم کیبورډ صفحې په سر باندې صحیح ده آن سکرین کیبورډ نه استفاده وکم ګوره غواړي ته شارټ کټ باندې یو دوه عدد یا څو عددونه دي هغه سره شي کې جمع کې نو سره هم وکړي د هغه بونیسي د تاسو کوم بٹن وای الټ سره به شي ونیسي ایکوال علامه به چې کې پریس کې یا د مساوي علامه تاسو باول لکه د کوم الټ بٹن چې دا د بمدا شي ونیسي یعنی پریس به ونیسي هغه نه بعد به سره د مساوي علامه شي کې وایي سم ده سره رقم زه غواړم دا دواړه سیلونه چې کوم سره جمع کوم دا دواړه فعل سره کوم د کیبورډ د شینې سم الټ او د مساوي علامه وهمه تاسو وینئ چې هغه په خپل ځان ته په خپل شي کړل معرفي کړل او فقط شی باندې کلیک کوو انټر صحیح ده انټر سره تاسو کولای شئ فعل هندل نه شي کې استفاده وکړئ داسې سم ده ګوره ډیره راحت ته شی و طریقه با صحیح ده د بل طریقه اوس ګوره دا هم ډیر وخت نیسي زه ټول باسي کومه راکش کومه دا هم کافي وخت شي لري ضرورت لري تاسو راشئ چې تر کوم ځای پورې تاسو سم فنکشن الته لکه کوي لکه اپلای کوي نو هغه ټول داسې انتخاب کوي داسې فرضاً د دې ځای پورې غواړم د په خپل من کې چې سره جمع شي صحیح ده نو اوس د کیبورډ نه به ډایرکټ شي پریس کا الټ او مساوي علامه داسې ګور ټول په یو وار سره په خپل منځ کې جمع شي صحیح ده ګور ما تاسو ته د دې درس په شروع کې مې ویلي چې باید د فنکشن لایبرري سره تاسو پوره پوه شئ ځکه دا په لکه ایکسل کې یو د مهمو مینوګانو څخه ده او یعنی چې په دې باندې هغه پوه نه شوئ لکه تاسو ټول یعنی په ایکسل باندې بیخي نه پوهیږئ سمه ده اوس فرضاً ما ته هغه وایي د شرکت کوم هغه چې ده رئیس هغه ما ته وایي چې ما نه د میاشتې ټول کارمندان څومره معاش اخلي صحیح ده زه دا منم چې هر کارمند ما دومره معاش اخلي ولې زه دا معلوموم چې ټول کارمندان که هغه څو دانې وي ما نه میاشتې څومره معاش اخلي فرضاً ما ته وایي ټوټل آف آل سیلریز ما ته معلوم کا د ټولو معاشاتو چې ما ته وکړه مجموعه نو دلته بیا خبره د څه شي راغله ټوټل راغله یا خبره د څه شي راغله مجموعي راغله نو موږ څه شي نه باید استفاده وکړو سم فنکشن نه صحیح ده موږ تاسو ویلي چې سم فنکشن موږ په څو طریقو سره کارولی شو خو دلته راځم زه د کیبورډ نه څه کوم ټایپ کوم داسې لیکم مساوي سم صحیح ده شیفت نه سره قوس شو ورته وایم دا ټول کارمندان دي که نه دا ټول کارمندان دي دا یې معاشونه دي دا ټول په خپل منځ کې چې کا سره سم کا یا یې جمع کا سمه ده سم نه هدف شي ده جمع کول دا زه داسې معرفي کوم ورته دا ټول کوم هغه چې ده لکه ساحه یا رینج داسې معرفي کوم ورته او شیفت زیرو سره قوس بند او څه باندې کلیک کوو انټر باندې تاسو وینئ چې ما ته وایي د ټولو کارمندانو کوم هغه معاش چې ده هغه دومره راځي څومره 15,000 او 600 سمه ده داسې وایي د ټولو کارمندانو معاش چې ده دومره راځي صحیح ده ګوره بیا هم موږ څه نه استفاده وکړه سم فنکشن نه سمه ده بل څه چې ده مکزیمم سیلري یا تر ټولو لوړترین معاش د دې هدف چې ده د مکس نه تر ټولو لوړترین صحیح ده هغه هر څه لپاره وی ګوره که تاسو فرضاً تاسو مکتب د شاګردانو یو لیست وي ته غواړې هغه کې تر ټولو لوړه نمره پیدا کړي نو بیا هم څه موږ تاسو هغه استفاده کوو د مکس فنکشن نه یا میکسیمم فنکشن نه سمه ده اوس ماته د شرکت هغه وایي رئیس چې ماته په دې معاشاتو کې هغه پیدا کړي یعنی معاش چې تر ټولو لوړ وي یا تر ټولو غټ وي نو موږ څه شي نه کوو استفاده کوو د ماکسیمم نه سمه ده هغه هم څخه استفاده کوو موږ ویلو چې د هر فنکشن سر کې باید څه راتلي د مساوي علامه راسي او ماکس ټایپ کوو ګوره هلته موږ ته خپله راځي د څه فنکشن راځي ماکس فنکشن موږ ته خپله راځي نو قوس شو شیفت نه سره ورته وایم چې د دې معاشاتو نه ما ته لوړ معاش پیدا کا شیفت صفر سره قوس بند او څه باندې کلیک کوو انټر باندې ما ته وایي چې 15,000 او 600 تر ټولو لوړترین معاش ده سمه ده ګوره ما ورته ویلي چې دا فنکشن چې موږ استفاده کوو څه په نوم باندې ماکس ګوره دا د هر څه شي لپاره موږ استفاده کولی شو که هغه د معاشاتو کې وي که هغه فرضاً یو هغه وي لکه د مکتب شی وي شاګردان وي یا د پوهنتون محصلین وي که هر څه شی وي دې کې موږ چې کولی شو استفاده کولی شو چې باندې مکسیمم فنکشن نه استفاده کولی شو سمه ده بل وای دې کې پیدا کړه چې تر ټولو کمترین معاش څو اخلي د نه هدف چې ده مینیمم نه کمترین تر ټولو کمترین معاش څو اخلي صحیح ده دا ګوره دا فنکشن هم د هر څه شي لپاره موږ استفاده کولی شو
مینیمم نه استفاده کوو. سمه ده که هغه د مکتب شاګردان وي که د هر څه لپاره موږ استفاده کولی شو. راځه ما داسې لیکم هلته ایکول او مین ټایپ کوو. ګوره هلته بیا راغی پکې صحیح ده تاسو وینئ ده سمه ده. نو شیفټ 9 سره قوس شروع ورته وایم په دې ماشاتو کې تر ټولو کمترین معاش پیدا کړه. شیفټ 0 سره قوس بند او انټر باندې کلیک کوو. ما ته وایي چې 2700 معاش چې ده تر ټولو کمترینه معاش ده. شرکت په کارمندانو کې چې ده 2700 تر ټولو کمترین معاش ده. دا یې موږ ته پیدا کړه. سمه ده ښه دا مو شو. ګوره کوم باندې موږ کار وکړو؟ یو سم باندې هم کار وکړو، بل په څه باندې مکسیمم باندې او مینیمم باندې. صحیح ده. اوس ما ته وایي ښه دې باندې کار کوو. وایي ما ته د ټولو کارمندانو حد اوسط معاش پیدا کړه. یعنې ما نه یو خو صحیح ده دومره اخلي بل دومره بل دومره. ما ته وایي د دوی یو وسط پیدا کړه. یعنې موږ تاسو نه د میاشتې هغه یو کارمند چې د معاش اخلي هغې وسطي حد څومره ده یا ایوریج سیلري. صحیح ده. نو زه ورته وایم چې څه نه باید موږ استفاده وکړو د دې فنکشن نه ایوریج فنکشن نه داسې. صحیح ده. راځو چې لیکو دلته لومړی ایکول ایوریج. صحیح ده. ایوریج ته ټایپ کې خپله هم دلته تاسو ته راځي. سمه ده. نو شیفټ 9 سره قوس شروع ورته وایم چې دې معاشاتو کې ما ته هغه وسطي معاش پیدا کړه چې یعنې ما د میاشتې یو کارمند حد اوسط څومره معاش اخلي. شیفټ 0 سره قوس بند او داسې موږ ته ډایرکټ شی راوته 3955.3 ده. د میاشتې د یو کارمند وسطي معاش ده. سمه ده. داسې یو څه ده بولډ کو تاسو ته واضح معلوم شي. سمه ده. داسې اوس ګوره دې نه موږ هم استفاده وکړه چې موږ دا د څه شي لپاره کاروو. بل شي پاتې کاونټ نمبر. ګوره اوس زه ما ته وایي چې ما ته د ټولو کارمندانو هغه وښیه. یعنې ما سره په دې سازمان کې یا دې شرکت کې څو دانې کارمندان دي. صحیح ده. دا خو اوس داسې کولی شي دا هغه کې حساب کې که نه 9 دانې دي خو دا شاید په سلهاو کارمندان وي. سمه ده. نو موږ څه شي نه استفاده کوو؟ کاونټ نمبر نه. صحیح ده. څه رقم؟ راځو بیا چې لیکو ایکول count COUNT. سمه ده. کیبورډ څه مشکل لري موږ. صحیح ده. count. ګوره دلته چې ډایرکټ موږ ته راغی count. صحیح ده. نو شیفټ 9 سره قوس شروع. سمه ده. ورته وایم چې دا ټول کارمندان ما ته وشماره چې دا څو دانې کارمندان دي. شیفټ 0 سره قوس بند انټر. ما ته وایي چې تا سره په دې سازمان کې یا دې شرکت کې ټول څو کارمندان دي؟ 9 دانې کارمندان دي. سمه ده. نو دا موږ تاسو په دې نن ورځ درس کې چې وو په اټوسم باندې پوره پوه شولو. سمه ده. که دې کې بیا هم تاسو ته څه مشکل وي موږ ته کولی شي د دې ویډیو لاندې یو کمنټ پرېږدئ. ولې بیا هم تاسو ته وایم چې دې فنکشنو باندې پوره ځان پوه کړئ او پوره یې تعقیب کړئ ځکه دا لکه د اکسل د پروګرام له مهمو مینوګانو څخه ده. سمه ده. انشاءالله په نورو درسونو کې موږ تاسو په نورو فنکشنو باندې هم داسې په ترتیب سره بحث وکړو.